سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د دولت 10 وسلوال مخالفین د غزني په جغتو ولسوالۍ کې ووژل شول. د غزني د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي په دې نښته کې چې تېره شپه په بکاول او قیاقدرک سیمه کې ترسره شوي د یادې ډلې 15 نور غړي هم ټپیان شوي دي. سرچینه زیاتوي په دې نښتو کې 4 دولتي سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نورې ټپیان دي. له دې سره سم په فراه کې د ملي پوځ پر 3 پوستو د طالبانو په ډله ییز برید کې 19 بریدګر وژل شوي دي. په دې نښته کې چې تېره شپه نږدې 10 بجې د بالابلوک ولسوالۍ په دهزک سیمه کې پیل او د نن سهار تر 4 بجو دوام وکړ. 22 نور بریدګر هم ټپیان شوي دي. د فراه د والي ویاند زیاتوي په دې لړ کې 4 دولتي سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 6 نورې ټپیان دي. په ورته وخت کې په لوګر کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د دولت 10 وسلوال مخالفین ووژل شول. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند وایي په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار سیمه کې ترسره شوي او اوس هم دوام لري، د یادې ډلې 4 نور غړي هم نیول شوي دي. له دې سره سم د یاد ولایت په خیروار ولسوالۍ کې هم د ورته عملیاتو په پایله کې د طالبانو یو قمندان له خپل یو ساتونکي سره وژل شوی او 8 نور شکمن کسان نیول شوي دي. ولسمشر غني هغه واضح چې افغان ځواکونه له ځینو سیمو په شا کیږي بې بنسټه وبلل او زیاته کړه چې افغان دولت د امن سیمو جوړولو پالیسي په پام کې نه لري. تر دې مخکې لویدیځو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي وو چې له افغان ځواکونو غوښتل شوي څو له کم میشته ځایونو ووځي او د لویو ښارونو امنیت ټینګ کړي. ښاغلي غني تېر مازدیګر د هېواد د راجستر شویو سیاسي ګوندونو له اساسو سره په کتنه کې زیاته کړه چې د ملي یووالي حکومت د سولې خبرو مالکیت لري، خو د خبرو پر بېلابېلو ابعادو مشورو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو یو ځل بیا هیلهمندي وښوده چې د افغانستان راتلونکي ټاکنې رڼې ترسره شي. په سیاسي چارو کې د یادې ټولنې مرستیال میروسلاو جینکا تېره ورځ د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې همداراز په افغانستان کې د دغې ټولنې د شتون او همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. ټاکل شوي د ولسي جرګې ټاکنې د روان کال د تلې پر 28مې او ولسمشر ټاکنې د راتلونکي کال د وري پر 11مې ترسره شي. د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې د یو لړنښت په پایله کې 10 طالبان وژل شوي او 6 نورې ټپیان دي. د 209 شاهین قلو اردو قمندانۍ مسؤلین وایي دغه نښتې تېره ورځ سهار وختي د یادې ولسوالۍ په جمجمه کلا او بازار کلا سیمو کې ترسره شوي دي. ویل کېږي په دې لړ کې یو دولتي سرتیري هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2 نورې ټپیان دي. او د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو 3 مهم مرکزونه د افغان ځواکونو له لوري ونیول شول. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي د یادې ولسوالۍ شهرآباد، سنګچال او امارت هغه سیمې دي چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي او هلته یې پوځي اډې او روزنیز مرکزونه جوړ کړي وو چې بلاخره تېره ورځ له لږ مقاومت وروسته د افغان ځواکونو له لوري ونیول شول. ویل کېږي په دې لړ کې د طالبانو یو شمېر پټنځایونه له منځه وړل شوي او دغه عملیات همداراز دوام لري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.